علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو راسن شاید یو ځل بیا ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله حکومت ګرو په نن وړي کې زه تاسو ته ډیر زیات د کمال اپلیکیشن خایم او کو تاسو چې ته دا ویډیو سکیپ کړه نو تاسو به ډیر زیات نقصان وکړي ځکه چې دا اپلیکیشن د ټولو مرګرو لپاره ډیر زیات ضروری دی او هر یو ملګری چې کوم دی دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړي. په نن سبا ورځو کې دا اپلیکیشن ډیر زیات ضروری او ډیر زیات لازمي اپلیکیشن دی. اوس دا کوم اپلیکیشن دی دا اپلیکیشن به تاسو ته اوپن کوم او د دې ټول سیټینګ چې کوم دی هغه به تاسو ته هم خایم. خو لاول د دې اپلیکیشن په باره کې تاسو سره لږ معلومات شریک کوم چې دا یو داسې اپلیکیشن دی چې کله دا اپلیکیشن تاسو په موبایل کې وي او تاسو دا په رننګ کې تاسو سره وي مطلب تاسو ته زه دلته وښیم دا زما په موبایل کې دا دی اوس په رننګ کې اویسټ از رننګ. زه تاسو ته یو ځل بیا وښیم اویسټ از رننګ کې دا اوس دی تاسو ته ښکاري دلته باره نو دا اوس فسټ اف آل زما سره چې کوم دی دا اپلیکیشن چې کوم دی په رننګ کې دی نو چې کله دا تاسو په موبایل کې په رننګ کې وي نو یعنی دا تاسو په موبایل کې چالو وي او تاسو په خپل موبایل کې مختلف دغه شان کارونه کوئ نو د دې اپلیکیشن دا کمالات چې کله تاسو یو داسې ویب سایټ ته ځئ کله تاسو ته یو څوک داسې لینک راولېږي مختلف هغه تھریټس هغه خطرې چې کوم ستاسو په موبایل کې بل څوک جوړی نو دا اپلیکیشن به تاسو د هغې نه منې کوي. ستاسو په موبایل کې که تاسو چې ته یو داسې اپلیکیشن انسټایل کړئ چې هغه اپلیکیشن صحیح نه دی یعنی هغه اپلیکیشن تاسو له نقصان درکوي نو دا اپلیکیشن به تاسو ته وایي چې ستاسو په موبایل کې دا اپلیکیشن چې کوم دی دا ښه نه دی دا تاسو ډیلیټ کړئ او د دې نه تاسو ته مختلف تھریټس چې کوم دي مختلف خطرې چې کوم دي دا تاسو ته جوړېدلی شي او که چې تاسو یو داسې ویب سایټ ته لاړ شئ چې هغه ویب سایټ ستاسو ډیټا مطلب ستاسو نه اخلي ستاسو تصویران ستاسو نه اخلي داسې ډېر ویب سایټ دي چې په هغې کې کله تاسو خپل جیمیل خپل دغه شان پاسورډ لاګین کوئ تاسو هغې ته ننوځئ ډېر زیات مختلف ملګري چې هغه د روپو ګټلو دپاره یا د مختلف اپلیکیشن هغه د ورځو انسټایلوي یا یوټیوبر هغه مختلف اپلیکیشن چې کوي او د هغو په موبایل کې دا اپلیکیشن نه وي نو د هغو نه ډیټا چې کوم دی هغه هم غلا کیدی شي د هغو د موبایل نه چینل چې کوم دی هغه هم پټیدی شي دا ستاسو ټول موبایل کنټرول چې کوم دی دا بل څوک شي اخیستی نو دا یو داسې اپلیکیشن دی چې کله دا ستاسو په موبایل کې وي نو که تاسو یو ویب سایټ ته ځئ او هغه ویب سایټ چې ستاسو ډیټا غلا کوي نو دا اپلیکیشن چې کله تاسو په موبایل کې په رننګ کې وي نو هغه ویب سایټ ته به دا تاسو نه پرېږدي بیا تاسو ته یو څوک یو داسې لینک راولېږي چې هغه لینک ستاسو پاسورډ ستاسو ډیټا ستاسو هر څه چې کوم دي تاسو نه غلا کوي نو دا اپلیکیشن به تاسو چې کله په هغه لینک باندې کلیک کوئ نو دا هغه دا اپلیکیشن به تاسو ته وایي چې دا تاسو به مطلب هغه لینک ته نه پرېږدي او تاسو په لینک باندې کلیک کولی نه شئ او که تاسو چې ته یو داسې ویب سایټ ته ننوځئ چې هغې کې ستاسو ډیټا غلا کېږي نو تاسو به بیا هم هغې ته نه پرېږدي او که چېرته ستاسو موبایل هینګ کېږي ستاسو په موبایل کې داسې وایرس وي چې د موبایل لري هر څه چې کوم دی د دې دپاره داسې وایرس وي چې تاسو په دې کې د چا میمري کارډ کې دی په هغه میمري کارډ کې ډېر زیات خطرناک وایرس وي نو بیا ستاسو په موبایل کې قیمتي ډیټا چې کوم ده د هغې نه وایرس جوړ شي او تاسو بیا هغه تصویران هغه ویډیوګانې پلی کوئ خو هغه یعنې نه پلی کېږي او هغه وایرس چې کوم دی هغې نه ټکسټ جوړ کړي وي یا مطلب لیکلي ترې جوړ کړي وي یا بل څه ترې جوړ کړي وي نو هغه ستاسو په موبایل کې بیا کار نه کوي نو دا ډیر زیات لازمي اپلیکیشن دی دا تاسو په هر یو ملګري په موبایل کې ډیر زیات ضروری دی او ډیر زیات لازمي اپلیکیشن دی او د دې اپلیکیشن ام بي چې کوم ده نو هغه هم کمره ستاسو نه هېڅ ام بي چې کوم ده دا بالکل نه ویسټ کوي تاسو نه ام بي چې کوم ده هغه نه ضایع کوي نو دا تاسو په خپل موبایل کې ضرور انسټال کړئ تاسو به دا ډیر زیات په کار راشي او تاسو له به ډیره زیات خوند درکړي او دا به تاسو د ټولو خاطرو نه بچ کوي نو دا اپلیکیشن اوپن کوم او د دې اپلیکیشن دننه دا څه تاسو ته ښیم دا انټرفیس تاسو ته ښیم خو د دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج هم لایک کړئ. نو دا اپلیکیشن زه تاسو ته اوپن کوم دا اپلیکیشن چې کوم دی اویسټ موبایل سکیورټي دی او دا اویسټ چې کوم دی نو دا د کمپیوټر دپاره هم وي تاسو ته ښکاري څنګه چې دا تاسو اوپن کوئ نو تاسو سره به یو رننګ روان شي تاسو ته ښکاري وي پی این پروټکشن چې کوم دی په دې کې هم شته کلین جنګ چې کوم دی په دې کې هم شته بوسټ ریم پکې هم شته دغه سکین وای فای هر څه چې کوم دی په دې کې شته دی خو په دې کې چې زموږ کم د کار شی نه دي نو سمپل چې کله تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ نو دا به تاسو سره یو رننګ روان کړي زه تاسو ته وښیم تاسو ته دلته بره ښکاري چې دا په دې ځای کې لیکلي دي چې اویسټ از رننګ تاسو ته ښکاري نو دلته ورته بیا لاندې په انګلیش کې لیکلي چې وی آر آلویز لوکینګ آوټ فرام یو یعنی موږ ستا دپاره احتیاط کوو موږ ستا اخوا دې خوا ګورو چې یاره تا د څه خطره ده نو هغې نه موږ تا بچ کوو وی آر الویز لوکینګ آوټ فار یو موږ ستا دپاره همیشه چې کوم دی دا کتل کوو چې تاسې تھریټس چې کوم دی هغه ونه نیسي نو دا اپلیکیشن چې کله تاسو داسې اوپن کوئ نو اټومیټیکلی ستاسو په موبایل کې به دغه رننګ روان شي او تاسو بیا هېڅ قسمه دغه شان غلط لینک نشئ کلیک کولی نه به تاسو غلط ویب سایټ ته شئ تللی او چې کله ستاسو په موبایل کې دننه وایرس راشي نو سمپل تاسو به دلته په سکین باندې کلیک کوئ دا چې کوم سکین دی په دې سکین چې کله تاسو داسې کلیک واخلئ نو تاسو ته زه ښیم ستاسو موبایل به دلته تاسو ته ښکاري رننګ شروع کړو
اوس په دې ځای کې تاسو ښکاري پاوند 1 رکس یعنی موږ یوه خطره چې کوم ده دلته موږ پاینډ کړله تاسو ته وایي نو تاسو په موبایل کې چې کله مختلف وایرس وي هغه ستاسو ډیټا خرابوي تاسو ته هېڅ پته دې نه لګي خو اکثر چې تاسو په موبایل کې بیا خپل تصویران هر څه وګورئ نو هغې نه وایرس جوړ شوي وي هغه نه پلی کېږي بیا تاسو ډیلیټ کړئ تاسو ډېر زیات حافظ دی تاسو ته ښکاري زما په موبایل کې زیات رکس چې کوم دی هغه نشته دی خو سکیننګ یور اپس کین ماسټر سکین کېږي تاسو ته ښکاري یو اپلیکیشن کې هغه هر یو اپلیکیشن تاسو په موبایل کې دی په هغه کې څه وایرس وي نو هغه به تاسو ته تاسو ته ټیل ټاک دغه سټپ بای سټپ لاندې تاسو ته ښکاري ټول چې کوم دی هغه زموږ سره سکین شو تاسو ته ښکاري پاوند سایټ آیټیم سکینډ زموږ سره چې کوم دی تاسو دلته لاندې شو کوئ چې شپېته شیونه چې کوم دی آیټمز چې کوم دي آیټمز دا موږ سکین کړه خو پاوند 1 رکس په دې غونډو کې چې کوم دی موږ ته یو رکس چې کوم دی هغه موږ فاوند کړو تاسو ته ښکاري او چې تاسو په موبایل کې زیات رسک وي نو بیا به دا زیات فایند کوي او زیات چې کوم دی تاسو د موبایل نه به هغه رسک چې کوم دی هغه به راوباسي او ستاسو موبایل به بالکل دا به کلیر کېږي او هېڅ قسمه وایرس چې کوم دی په دې کې بیا نه وي نو تاسو ته ښکاري ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی لاست کین ا فیو مومنټس اګو تاسو ته دلته لاندې ټول هر څه چې کوم دی دا شو کوي تاسو ته ښکاري نو څنګه چې دا تاسو بس سمپل دا تاسو یو ځل اوپن کې خپل موبایل په سکین کوي او بیا چې تاسو په موبایل کې کومه هغه بټن ده چې د کوم نه ټول ارس سکیپ کیږي نو په هغه باندې به کلیک کوئ یعنې تاسو به د بیک په بټن باندې نه کلیک کوئ او په هغه غټه بټن باندې به کلیک کوئ تاسو موبایل کې چې کومه مینلی بټن وي نو دا به تاسو سره داسې مین سکرین ته تاسو بوځي او که چې تاسو خپل موبایل داسې بیا سکرول کوئ لاندې وګورئ نو تاسو ته ښکاري په دې ځای کې ماته ام شو کړي چې وارننګ ایشوز ډیټیکټډ تاسو ته ښکاري په دې ځای کې دا تاسو ته وارننګ او دغه شان کوم دی کوم اپلیکیشن چې تاسو موبایل کې د خطرې دی هغه به تاسو ته هم شو کوي اویسټ از رننګ اویسټ کوم دی دلته په رننګ دی تاسو ته بیلو افال تاسو ته لاندې ښکاري چې اویسټ از رننګ نو په دغه سیسټم باندې چې کوم دی دا اپلیکیشن تاسو په موبایل کې ډېر زیات ضروري او لازمي اپلیکیشن دی چې دا اپلیکیشن تاسو د موبایل نه هر قسمه خطره چې کوم ده هغه ختموي نه ستاسو موبایل خطرې ته پرېږدي نو دا د هر یو ملګري دپاره ډېر زیات ضروري دی دا په خپل موبایل کې ضرور انسټال کړئ او کوم ملګري هغه ملګري چې هغه په موبایل باندې صحیح نه پوهېږي د هغو لپاره هم دا اپلیکیشن ډېر زیات ضروري دی ځکه چې هغو ته خلک داسې لینکونه راولېږي چې په هغه لینکونو کې د هیکینګ لینکونه یې که چې تاسو په هغې باندې کلیک کړئ نو تاسو د موبایل نه دغه شان تصویران ویډیوګانې هر څه چې کوم دي هغه شي هیک کولی نو خو کومر کوو دا و د نن ویډیو کې ویډیو مخشي ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغو هم دا اپلیکیشن انسټال کړي او په صحیح طریقه باندې پوه شي چې د هغو تصویران یا ویډیوګانې څوک هیک نه کړي د هغو نوره ډیټا چې کوم ده څوک هیک نه کړي نو که ویډیو مخشي ویډیو ضرور لایک کړئ ښه غونده کې کمنټس هم وکړئ که تاسو ته بل څه مسلې په موبایل کې په هغې باندې هم کمنټس کولی شئ موږ به ستاسو لپاره ویډیو جوړ کړو موږ به خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان